هغه جینۍ چې هغې خپله د ځان مشهورتیا دپاره یو ویډیو په سوشل میډیا راوستی و چې د خپل جسم نمایش یې کړی و، غلط کار یې کړی و. بیا هغه ویډیو دومره وایرل شوله چې اوس همدې ته مسله جوړه شوله، یعنې د دې اوس خپله په همغه ویډیو باندې پښیماني ښودلې ده، او ځکه چې دا ډېره زیاته وشرمېده، هر چا وشرموله او کیدای شي د دې کورنۍ ته هم څه مسله جوړه شوې وي. نو تاسو به دغه ویډیو هم وګورئ. د ویډیو سره سره به تاسو سره هغه ویډیو هم شریکه کړم، کومه ویډیو کې چې دې ژړاګانې کړي دي، فریاد یې کړی دی. نو موږ سره تر اخره پاتې شئ دوستانو، او هغه ویډیو به هم وګورئ کومه چې غلطه ویډیو ده. دا جینۍ مایا جي نومېږي او د دې ویډیو شاید تاسو کتلي هم وي، او د دې په سوشل میډیا باندې خپله داسې یو ویډیو شیر کړې وه چې په هغې کې دې د خپل جسم نمایش کړی او د دې کوم اشنا چې دی یعنې بوای فرینډ چې دی نو هغه سره غلط کار یې کړی. په یاد ولرئ چې د بوای فرینډ یا ګرل فرینډ کنسپټ یا دغه سوچ فکر هېڅکله هم په اسلام کې نشته، او کوم کسان هم چې دا کارونه کوي نو یقینا هغوی زنا دپاره لاره هواروي او زنا دپاره هغوی ځان ته لاره جوړوي. نو داسې نه دي کول پکار، هېڅکله هم د ګرل فرینډ او بای فرینډ کنسپټ نه دي ساتل پکار. کني بیا به هر انسان او هره ښځه او هر هلک داسې جاړي لکه نن چې مایا جي جاړي. اگر که ویل کېږي چې دا د مایا جي ویډیو نه ده او دا هغې پسې یو قسم الزام جوړ شوی دی، خو بیا هم وخت به دا فیصله وکړي چې دا حقیقت دی او که نه.